السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه سمیع الله صاحب یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. په نننۍ ویډیو کې غواړم تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ په خپل موبایل کې د واتساپ ګروپ جوړ کړو. نو زموږ ویډیو ځانګړې شوې د واتساپ ګروپ جوړولو لپاره. نو راځم دغه د واتساپ ګروپ جوړولو طریقه تاسو ته ښیم. مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته وښیم، که چېرته تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ژر در ورسیږي. او هیره دې نه وي چې زموږ فیسبوک پیج هم د ټیک پښتو په نوم دی، هغه هم ځان سره فالو او لایک کړئ او د ویډیو لایک کول هم ځان سره مه هیروئ. نو را به شو ګرانو ملګرو، تاسو به لومړی سر کې په خپل موبایل کې واتساپ خلاص کړئ. کله چې تاسو خپل موبایل کې واتساپ خلاص کړئ نو تاسو دلته دغه د میسج علامه کتلی شئ. نو په دې باندې به بیا کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو نو تاسو ته دغلته یو راځي نیو ګروپ راځي، تاسو ته زه دلته ښیم. یو تاسو ته نیو ګروپ راځي، بل تاسو ته نیو کانټاکټ راځي او بل چې دی تاسو سره نیو کمیونټي راځي. نو تاسو غواړئ چې ګروپ جوړ کړئ نو تاسو به ګروپ باندې کلیک وکړئ په دغه باندې. کله چې په دې کلیک وکړو نو دلته بس تاسو سره کسان راشي. تاسو غواړئ چې په دې ګروپ کې کوم کوم کس اډ کړئ ځان سره، یعنی په دې ګروپ کې شامل کړئ او وروسته هم کولی شئ. خو لومړی باید تاسو که یو کس هم وي نو تاسو باید یو کس انتخاب کړئ، یو دوه درې کسه تر څو دغه ګروپ کې انتخاب شي. په یو کس ګروپ نه جوړیږي. مثلا که ته یوازې یو ګروپ جوړی نو ته باید یو دوه کس انتخاب کړئ. زه راځم دلته یو کس انتخابوم. مثلا ما یو کس انتخاب کو، بیا به تاسو په دې نښه باندې کلیک وکړئ، دغه نیکسټ نښه ده. بیا دلته ګرانو ملګرو تاسو نه د ګروپ نوم غواړي. په دې کې تاسو کولی شئ سیمبولز نه هم استفاده وکړئ، مثلا د سټیکرو نه هم استفاده کولی شئ، ایموجي چې ورته وي، او هر قسم نوم، هر رقم ډیزایندار او هر رقم نوم تاسو دلته جوړولی شئ. زه فقط تاسو ته یو ساده دغه جوړوم. دلته اوس یو ساده نوم به ورکړم، مثلا د شپې غزل په نوم داسې غواړم یو ګروپ جوړ کړم، د شپې غزل. مقصد زه تاسو ته طریقه ښیم. د شپې غزل په نوم مې دا غلط شو، غزل صحیح شو. نو دا ما ورکړه. تاسو کولی شئ سټیکرونه هم استفاده وکړئ. ما تاسو ته لومړی سر کې ویلې نو تاسو کولی شئ دغه ایموجي تاسو ته دلته ښکاري، په دې کلیک وکړئ. مختلف دغه سټیکرونه هم استفاده کولی شئ. دلته ورسره هر رقم سټیکر تاسو غواړئ نو هغه پکې ورکړئ. ما پکې مثلا دا ورکړ او بس دی، نور څه نه غواړم چې ورکړم په دې کې. نو عکس مکس هم تاسو ورکولی شئ. تاسو په دې کیمرې باندې کلیک وکړئ، دلته دغه کیمرې آیکن چې تاسو ته ښکاري او دلته ورته خپل ګیلري به ورته انتخاب کړئ. تاسو ته زه دلته ښیم، دغه ګیلري باندې به کلیک وکړئ او دلته به یو عکس ورته انتخاب کړئ. مثلا ما دا عکس انتخاب کړ. نو تاسو چې دغه عکس انتخاب کړو بیا به څه وکړئ ګرانو ملګرو، تاسو به دلته یو دوه سیټینګه تاسو ته نور هم پیدا کېږي. یو چې دی دلته ډسپیرینګ میسج دی، تاسو ته دې ځای کې ښکاري. دا څه کوي ګرانو ملګرو، تاسو په دې کلیک وکړئ، تاسو ته دلته څو اپشنه درکوي، تاسو ته وګورئ. تاسو ته درکوي 24 هارس یعنی 24 ساعته، 24 هارس، 7 ډیز، 19 ډیز او آف دی، یعنی 24 ساعته، 7 ورځې لپاره او 9 ورځې لپاره او آف. مطلب دا دی که تاسو چېرته 24 ساعته په دې ګروپ کې هر چا میسج وکړو نو که چا وکتو کنې 24 ساعت بعد دی هغه میسج په خپله ډیلیټ شي. بل چې دی 7 ورځو کې که چا میسج وکتو که نه هغه د خپل ډیلیټ شي، او بل 9 ورځې او بل آف دی. یعنی زه نه غواړم چې دغه محدودیت دې زما په ګروپ کې وي، هېڅ دې نه ډیلیټېږي. نو ما ته یار آف دی، تاسو هم که آف ساتئ او که په دغو کې هر کوم یو خوښوئ. بل ګرانو ملګرو تر ټولو ښایسته او مهم اپشن چې تاسو سره شته دلته ګورئ چې ګروپ پرمیشنز دی. په دې سیټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دا تر ټولو مهم سیټینګ دی. تاسو سره به دا لومړی هم فالوي او دا دوهم هم فالوي او درېیم هم فالوي او دا به تاسو سره آف وي. نو د دې لومړی کار زه تاسو ته وښیم چې د دې لومړی کار موږ سره څه دی. دا ګرانو ملګرو وایي که چېرته دغه تاسو آن وي نو هر کس چې په ګروپ کې وي هغه بس تاسو د ګروپ نوم هم بدلولی شي، عکس یې هم بدلولی شي، په هغې کې د میسج وخت هم ټاکلی شي چې څومره وخت بعد د میسج څنګه شي ډیلیټ شي، پرېښودل شي، او هغه کوم بایو چې تاسو په دې ګروپ کې ورکړی هغه هم پکې ایډیټ وکولی شي. که چېرته تاسو دغه آف کړئ نو بیا نشي کولی چې هر څوک د ګروپ نوم بدل کړي، عکس یې بدل کړي او څه تغیرات پکې راولي.
دوهم ګرانو ملګرو دغه میسج دی چې دا زیاتره ملګرو باندې پوښتنه کړې وه چې په ګروپ کې مونږه میسج نشو کولی، نور خلک کولی شي. دا څنګه کې کله چې تاسو ګروپ فعاله که او جوړم که نو دغه میسج که تاسو چیرته بند کړئ نو بیا هیڅوک نشي کولی علاوه د اډمین نه. چې کوم کسان اډمین وي هغه میسج کولی شي او نور خلک پکې میسج نشي کولی. خو هغه صورت کې چې دا تاسو سره چې وي بند وي، که چیرته خلاص وي نو هر څوک تاسو ته بیا کولی شي چې میسج وکړي. بل موږ سره دلته ادر ممبرز دی، دا تاسو کتلی شئ دلته. یعنی دا اپشن چې کله تاسو سره فعال وي نو کولی شي هر څوک د ګروپ کې کسان اضافه کړي او نو ستاسو که د ګروپ اډمین وي او که هر څوک دی کې کولی شي ګروپ کې خلک اضافه کړي. که چیرته دغه موږ سره آف وي نو نشي کولی نور خلک چې وکړي دغه ګروپ کې د خلک اضافه کړي په خپل سر، چې تر څو ته ونه غواړئ اضافه یې کې نو نور خلک نشي اضافه کولی. او بل دا ډېر ښایسته اپشن دی موږ سره دلته لیکلی چې اپروو نیو ممبرز. کله چې کوم کس په دې ګروپ کې څوک واچي یا ته خپله مثلا بل څوک غواړي چې ګروپ کې کس اضافه کړي نو هغه به چې تر څو ته اپروو نه کړي یعنی ته قبول نه کړي هغه به ګروپ کې نه ایډ کېږي. که دا تاسو غواړئ ځان سره ان کړئ نو ان یې کړئ او که نه غواړئ چې داسې ستاسو لپاره د کسان په تمه شي چې تر څو تاسو انتخاب کړئ او بیا اډ شي نو دا بیا چې کوئ آف ساتئ نو هغه ستاسو خپل خوښه ده. ما دا ټول آف کړه. مثلا څوک د ایډیټ هم ونه شي کولی، څوک د میسج هم ونه کړي، کوم کسان دې هم څوک اضافه نه کړي. او دا به زه فعاله کړم چې هر څوک تاسو غواړئ چې اضافه شي نو تاسو په اجازه دې اضافه شي. بس دومره چې تاسو وکړو ګرانو ملګرو، نور موږ سره څه نشته. دلته لاندې به ټیک مار باندې کلیک وکړئ، ستاسو ګروپ به څه شي جوړ شي. دلته کتلی شئ ګرانو ملګرو په دې لومړی سر کې تاسو کتلی شئ چې دغه ما سره جوړ شو. تاسو کتلی شئ چې دلته ما سره دغه ګروپ جوړ شو د شپې غزل په نوم، دا یې نوم دی. نو لږ صبر ورته وکړو، دغه ګروپ به زه خلاص کړم تاسو ته. دغه ګروپ ما ته خلاص شو ګرانو ملګرو. تاسو کتلی شئ تاسو دلته دغه لومړی چې دی دې ته وایي چې ګیټ انفو، دلته د ګروپ معلومات کتلی شئ. او د دویم کې چې تاسو سره دی اډ ممبرز، تاسو کولی شئ دې ځینې خلک اضافه کوئ. او د ګروپ نور لینک منک به تاسو څنګه پیدا کوئ، تاسو به په دې بره 3 نقطو باندې څه وکئ کلیک وکئ او بیا به راشئ دلته د ګروپ انفو ته به لاړ شئ. تاسو ته زه ښیم دغه ګروپ انفو چې ورته وایي. کله چې تاسو دلته راغلی نو دلته تاسو کولی شئ چې بایو هم اضافه کوئ. دې ځینه ډسکرپشن یعنی په لنډ الفاظو مې تاسو پوه کړئ لکه بایو دا فیسبوک کې چې لیکلي وي بس خپل خبرې لیکلي نو دلته ډسکرپشن ورته وایي. هغه هم کولی شئ تاسو دې کې اضافه کوئ. او نوټیفیکشن او دا شیان هم کولی شئ تاسو دلته وګورئ معلومات. او دې ځینې هغه سیټینګونو په اړه چې ما تاسو ته خبرې کړې هغه دلته هم موږ سره موجود دي. او بل که تاسو غواړئ چې دغه ګروپ لینک چاته ولیږئ او په فیسبوک کې نشر کړئ نو دې ځینې د دې لینک باندې کلیک وکړئ، دا به تاسو سره کاپي شي. او که کوم کس غواړي چې اضافه کړي نو په دې اډ ممبر باندې کلیک وکړئ، هغې ځینې هم کولی شئ او دې ځینې هم. او نور همغه سیټینګونه دي ګران ملګرو چې ما تاسو ته مخکې نه ویلي. په دې کې نور څه نشته. دلته چټ لاک دی او دا کولی چې په لاک کې مثلا چټ وکړئ تاسو او نور دې کې څه نوې خبره نشته. که تاسو بیا هم غواړئ چې عکس مکس بدل کړئ نو دلته په دې عکس باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ته ایډیټ هم راځي. کتلی شئ چې موږ سره چې دی چینج ګروپ نیم دی. تاسو کولی شئ دې ځینې د ګروپ نوم بدل کړئ با مثلا نور او پرمیشنو کې تاسو ګوتې وهئ دغه لومړی چې ما تاسو ته سیټینګ کې ویلی. نو په دې کې څه نشته. که عکس غواړئ په دې عکس به کلیک وکړئ، دا عکس به تاسو ته راشي او بیا به دغه پنسل علامې باندې کلیک وکړئ. دې ځینې کولی شئ تاسو دغه عکس هم بدل کړئ. دلته وګورئ تاسو ته راځي نو دې ځینې ورته عکس هم انتخاب کړئ. نور په دې کې څه نشته ګرانو ملګرو، بس همدغه معلوماتو په ګروپ جوړولو کې. او که بیا هم تاسو کوم مشکل یا پوښتنه یا غوښتنه لرئ نو موږ ته په د کمنټ په برخه کې ووایاست. موږ به تاسو ته په 4 ساعتو کې دننه د هغې حل لاره او ځواب درکوو. نو زموږ نننی ویډیو همدومره چې موږ په نننی ویډیو کې تاسو ته وښودو چې څنګه کولی شو په وټساپ کې ګروپ جوړ کړو. نو تر بلې ویډیو بیا هم ستاسو په پاک رب سپارم. موږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان.